د صدر مجلس په اجازت باندې ارشاد رضوان چې دنیا کا غونډه منډه هم خو ګونیا و پکې دنیا کا غونډه منډه هم خو ګونیا و پکې څوک چې په دغه حساب نه و نو سودا و پکې ما چې ټوپک په غاړه کړی و ثواب مې ګڼو ما چې رباب له ګوتې نه وروړې ګناه و پکې ما چې ټوپک په غاړه کړی و ثواب مې ګڼو ما چې رباب له ګوتې نه وروړې ګناه و پکې په دې نظام کې به زما شان سړي سا ډوبېده په دې نظام کې به زما شان سړي سا ډوبېده ډیموکراسي هم داسې و چې مارشلا و پکې په دې نظام کې به زما شان سړي سا ډوبېده ډیموکراسي هم داسې و چې مارشلا و پکې چې په کوم کور به تېرېدم اهل بیت یې مړه وو چې په کوم کلي تېرېدم کربلا و پکې چې په کوم کور به تېرېدم اهل بیت یې مړه وو چې په کوم کلي تېرېدم کربلا و پکې دا یو تازه غزل شعرونه دي په لاره لاره د دانش صاحب نه علاوه د اوس چا نه دي اورېدلي چې کانټه تارونه وو د لر بر په بریده چلېده کانټه تارونه وو د لر بر په بریده چلېده لکه د کخاره زمونږ په لړمانه چلېده کانټه تارونه وو د لر بر په بریده چلېده لکه د کخاره زمونږ په لړمانه چلېده د وینې دوه رنګه خولې دي که نه دوه رنګه ده ډاکټر صاحب د وینې دوه رنګه خولې دي که نه دوه رنګه ده په چا کې سپینه چلېده په چا کې سره چلېده د وینې دوه رنګه خولې دي که نه دوه رنګه ده په چا کې سپینه چلېده په چا کې سره چلېده او قیس صاحب شعر دی چې د کرایې د جنگ قصه که سړی لنډه کوي د کرایې د جنگ قصه که سړی لنډه کوي داسې به وایي په خمچو باندې خره چلېده د کرایې د جنگ قصه که سړی لنډه کوي داسې به وایي په خمچو باندې خره چلېده او پښتنو پرېوځئ د کهف د یارانو په شان پښتنو پرېوځئ د کهف د یارانو په شان خو د هغو ګورې بیا وروسته سیکه نه چلېده پښتنو پرېوځئ مننه دي پښتنو پرېوځئ د کهف د یارانو په شان خو د هغو ګورې بیا وروسته سیکه نه چلېده مونږه په دوه قسمه بې سره بې هنره خلک مونږه په دوه قسمه بې سره بې هنره خلک نه مو تندو یاري کوله نه مو خوله چلېده مونږه په دوه قسمه بې سره بې هنره خلک نه مو تندو یاري کوله نه مو خوله چلېده او یو شعر دی چې زمونږ د کلي خلکو خپلې ځمکې نه کرلې زمونږ د کلي خلکو خپلې ځمکې نه کرلې په پردو للمو کې به خود زمونږ اوبه چلېده زمونږ د کلي خلکو خپلې ځمکې نه کرلې په پردو للمو کې به خود زمونږ اوبه چلېده مننه جي زمونږ د کلي خلکو خپلې ځمکې نه کرلې په پردو للمو کې به خود زمونږ اوبه چلېده او مقصد چې دغې خبر یې چې شمال وغه چاقه جینۍ دغې خبر یې چې شمال وغه چاقه جینۍ دغه قصه پار ګودر او تناره چلېده ډېر